د سوداګرۍ وزارت وایي چې د اسلامي امارات له راتګ سره د افغانستان تجارت نوی پیل کړی او تر ډیره د سوداګرو ستونزې حل شوې او یا هم د حل کېدو په حال کې دي. د یاد وزارت سرپرست عبدالحمید عزیزي نن په کابل کې پاکستان ته د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه یو جوړ شوی خبري کنفرانس ته وویل چې په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره پر مهمو سوداګریزو مسایلو خبرې کړې دي. د خبره له دې وروسته د افغانستان سوداګریز کاروانونه د پاکستان تر بندرونو پورې تګ راتګ کولی شي او هغه ستونزې چې تر دې وړاندې په مخ کې پرتې وې له دې وروسته نشته. د نوموړي په خبره د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې د شته ستونزو د حل په موخه د دواړو لورو لخوا څخه کمیټې ټاکل شوې تر څو یادې ستونزې ژر تر ژره حل کړي. مستقیم موترهای افغانستان میتونند که از کابل بارگیری کنند و تا هر منطقه‌ای که از کشور پاکستان است، حتی بندر کراچی و حتی بندر واگه و هر جای دیگه هم که است به الحمدلله برسانند. دغه راز په یاد خبري کنفرانس کې د سوداګرۍ خونې سرپرست محمد یونس مومند وویل چې د افغانستان په صادراتو کې 60% زیاتوالی راغلی دی او سږکال د افغانستان ټول صادرات 860 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دي. د نوموړي په خبره د افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې هر ورځ وچه میوه لیږدول کیږي او په راتلونکي کې پلان دا دی چې دې چارې ته هم لا پراختیا ورکړل شي. صادرات تقریبا د پروسش کال په پرتله په سږ کال تقریبا 60% افزایش یا 25% افزایش کړی. تقریبا چې د کال 4 میاشتې لا نورې هم پاتې دي. پروسش کال تقریبا در دغه وخت پر چې موږ تاسو سره خبرې کوو 922 میلیونه ډالر موږ صادرات درلودل، سږ کال 890 میلیونه موږ صادرات لرو چې دا افزایش شي او ان شاء الله زه فکر کوم چې د جلغوزو فصل خلاصیږي دا به نور هم ډیریږي. اسلامي امارات داسې مهال له پاکستان سره پر مهمو سوداګریزو مسایلو د توافق خبره کوي چې پاکستان په ځلونو له افغانستان سره په ډیری سوداګریزو مواردو توافق کړی دی خو پر خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی.